نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم. د عام مسلمانانو په یو بل باندې حقوق. محترمینو، حقوق دا په دوه قسمه دي. یو حقوق الله دی او بل حقوق العباد دی. الله جل جلاله تر خپل حق ورتیریږي او خپل د بنده تر حق نه ورتیریږي. چې کله یو مسلمان د بل مسلمان د حقوق لحاظ وساتي، نو په دې سره په معاشره کې اطمینان او سکون پیدا کیږي او الله جل جلاله هم په دې سره راضي کیږي. الله جل جلاله مشته په قرآن کې فرمایي انما المؤمنون اخوه، بېشکه مؤمنان چې دي دا دیني ورونه دي. مسلمان باید په بل مسلمان باندې ټوکې ونه کړي، مسلمان باید په بل مسلمان باندې تهمت ونه لګوي او د بل مسلمان عیبونه بیان نه کړي، یو بل ته به غلط نومونه نه اخلي او په یو بل باندې به بدګماني نه کوي، د یو بل جاسوسي به نه کوي او د یو بل غیبت به نه کوي. په سورة الحجرات کې الله جل جلاله مشته فرمایي ای ایماندارو، یو بل پورې ټوکې مه کوئ. ممکنه ده چې هغه وي د الله په نیز د دوی نه بهتره وي، او نه د ښځې د نورو ښځو پورې ټوکې کوي. ممکنه ده هغه وي د الله په نیز د دوی نه بهتره وي. او یو بل ته په بدو لقبونو مه رابلئ، یعنی په بدو نومونو ورته آواز مه کوئ. د ایمان راوړلو نه وروسته د چا پورې د فاسقۍ او ګناه نوم لګول بد دی، او څوک چې د دې مذکوره ګناهونو نه توبه ونه باسي همدا خلق بد دی. ای مؤمنانو، تاسو ځانونه وساتئ د ډیرو بدو ګمانونو نه. په مؤمنانو باندې بېشکه بعضې ګمان دا ګناه وي. او جاسوسي مه کوئ، یعنی د چا پټ رازونه مه معلوموئ. او په تاسو کې دی بعضې د بعضو نورو غیبت نه کوي. آیا په تاسو کې دا څوک خوښوي چې هغه دی د خپل مړ ورور د بدن غوښه وخوري؟ یقینا تاسو دا بده ګڼئ. نو غیبت هم د دغه په شان دی، دا هم بد وګڼئ او د الله تعالی نه ویریږئ. بېشکه الله تعالی توبه قبلونکی دی.